د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند د روان 1403 لمریز کال په حمل میاشت کې په مختلفو برخو کې د شاوخوا 14.5 میلیاردو افغانیو په ارزښت د 9 مهمو پروژوپرانیسته وکړه. د ترانسپورټ په سکټور کې د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې دوهمه برخه چې په 40 کیلومتره اوږدوالی لري ټولیز لګښت یې 3.8 میلیاردو افغانیو ته رسیږي. ټاکل شوي چې د دغه پروژې چارې به د شاوخوا 2 کلونو په جریان کې په معیاري ډول بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د خواف هرات اوسپنې پټلۍ د سیمه ییز اتصال پروژه به افغانستان د ایران له مهمو سمندري بندرونو سره وصل کړي او پر دې سربیره به د افغانستان له خاورې په تیریدو سره د منځنۍ او سویلي اسیا ترمنځ د سوداګریزې راکړې ورکړې د کچې لوړېدو لپاره هم زمینه برابره کړي. د صنعت په برخه کې د خصوصي سکټور په پانګونې سره د اوسپنې ولې کولو فابریکې پرانیسته چې د پانګونې مجموعي ارزښت 3.8 میلیارد افغانیو ته رسیږي. شاوخوا 2000 کسانو ته پکې کاري زمینه برابره شوې. د زیربنا په سکټور کې د نیله باغ هستوګنیزې پروژې د چارو پرانیسته ده چې د دغې پروژې مجموعي لګښت شاوخوا 15 میلیارد افغانیو ته رسیږي. په دغه پروژه کې 1400 هستوګنیز کورونه په 55 بلاکونو کې په نظر کې نیول شوي چې د جوړېدو چارې به په 3 کلونو کې بشپړې شي. همدارنګه په کابل او هلمند ولایتونو کې د سوداګریزو مارکیټونو جوړېدل دي چې دغه سوداګریز مارکیټونه د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په پانګونې سره جوړیږي. د برېښنا په سکټور کې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ کې د شاوخوا 30 میګاواټ لمریزې برېښنا د تولید، په هرات ولایت کې د 2 سب سټیشنونو جوړېدل او د 220 کیلو وولټ برېښنا مزي خڅېدل دي چې د شاوخوا 3 میلیارد افغانیو په پانګونې سره به چارې په نږدې راتلونکي کې بشپړې شي. جوړې بدې شاړې کړم ښایسته به دې څو چند کړم